السلام علیکم ټول خویندرونو د سلامونو مینه قدرمنو کله کله زه تاسې ته په لارې چې روان یم سړکونه او لارې او باغونه وښیم. زما د دې نه مقصد دا وي چې یو خو د ما نه دغه لارې ښایسته وي او بل موږ او تاسې د هیچ چا نه کم نه یو. مونږ په نړۍ کې د ټولو نه ښه ماغزه لرو، ښه پوهه لرو، ښه ننګ لرو او مینه لرو، خو چې نه لرو هغه زده کړې دي چې زده کړې نه لرو. او زده کړې هم زموږ مشرانو د اغیارو د رنګ نه داسې رنګ اخیستی دی چې تر دې حده رسولی دي چې څوک زده کړې کوي هغوی ته په بد نظر ګوري. او یوه کوم بله را په یادېږي ډېرې ناخوالې موږ او تاسې لرو. نو زما د دې ویډیوګانو مقصد دا وي چې زه تاسو ته دا ځینې سړکونه، باغونه او لارې کوڅې وښیم چې موږ د هیچ چا کم نه یو او دغه زموږ او ستاسې اړتیا ده، باید یې ولرو او کولی شو چې ولرو، خو زده کړو ته اړتیا ده. نو موږ او تاسې داسې ځپلی شوي یو، زموږ او ستاسې په څو پیړیو باندې داسې کار شوی دی چې زموږ مشران چې کوم دي هغوی زموږ د مشرانو په فکرونو کې داسې اچولي دي. ما ته ویل شوي دي چې څوک ښوونځي ته ځي هغه غلط وي. یو ولې دا ویډیوګانې بیا خویندې میندې ګوري، نه غواړم چې بد الفاظ ووایم، خو پوهېږي ورباندې خویندې هم په پوهېږي. او خویندې نو چې کله هلکان ماشومان چې کوم دی هغه چې کله بد وي نو خویندې به څومره بدې وي چې ښوونځیو ته لاړې شي. په دې خاطر باندې اول ټک کې خو هلکان بد کړل نو خویندې به پخپله د دې نه منې شي او څوک به یې نه پرېږدي. او اول خو ورته ښوونځي نه او که وي بیا نو بدې وي. او په دویم ټک کې بیا مدرسې چې په هغې کې دیني علوم چې زموږ او ستاسې اړتیا او مقصد دواړه دي، چې د دیني علومو نه څوک لري هغه په هېڅ نه پوهېږي، ورسره دنیوي هغه یې راته داسې بدنام کړل چې موږ او تاسې ویډیوګانې ګورو، موږ او تاسې داسې خلک چې هغوی صحیح مسلمانان 5 وخته مونځونه، روژې، زکاتونه، حجونه، قرآن تلاوتونه، حفظونه، تبلیغونه هم کوي، بیا هم د مدرسو نه زړه مات دی. ولې چې د هغوی ذهنیت یې داسې جوړ کړي چې په مدرسو کې داسې تورمخې شته. د دې دا معنا نه ده چې په مدرسو کې استادان، مفتیان، مدرسان خدای نخواسته داسې دي او یا د مدرسې طالبان داسې دي. نه، په هغوی کې داسې نه ننوتل، داسې بد خلک ورننوتل، داسې بد کسان یې پکې ځای په ځای کړل. او دا د دوی مقصد و چې د دین د علم نه موږ او تاسې لرې وساتي. نو هسې په خبرو خو هم لرې نشي ساتلی. موږ او تاسې مسلمانان یو، داسې کارونه به په موږ او تاسې کې کوي چې په خپله به زموږ او ستاسې زړونه ماتېږي. خپل بچیان به مدرسو ته نه لېږو چې کله په هلکانو داسې ټوکې کېږي نو جینکۍ تاسو څه فکر کوئ؟ نو آیا دا داسې نه دي چې په 100 کې 100% ګوندې ملایان داسې دي؟ نه، دا د ملایانو، د سپېڅلو علماء کرامو، د سپېڅلو ښوونکو، استادانو، مفتیانو، مدرسانو په خوا کې داسې شیطانان ور داخل کړل، داسې تورمخي چې هغه د دین دشمنان دي، چې هغوی موږ او تاسې دپاره د دین علما بدنام کی او دینی طلبا بدنام کی. نو په دې کې زموږ او ستاسو تاوانونه څه دي او د هغوی ګټې څه دي هغه موږ او تاسې ګورو. موږ به خپل بچیان د دینی مدرسو نه لرې ساتو. دا د دوی یو مقصد دی چې علما به ورځ په ورځ کمیږي او که نه وي زموږ او ستاسو د هغوی ترمنځ به ډېر لوی واټن رامنځته کړي. هغه موږ او تاسې ګورو چې نه زموږ او ستاسې ځوانان ډېر د هغه طالبانو نه چې هغه نوي فارغېږي یا
یا مخکې فارغ شوي دي ان تر دې چې د علما کرامو نه کرکه لري دا زموږ استادو د هلاکت ډېره لویه ذریعہ ده چې دا موږ او تاسو کې کفارو را پیدا کړه چې زموږ استاد په علماوو کې داسې خلک ځای په ځای کړل چې هغوی څه کوي په مدرسو کې دغه کارونه کوي او ویې کړل او بیا ترې ویډیوګانې وکړلې او بیا یې په خواله رسانیو باندې خبرې کړې تر څو زموږ استاد ماشومان او زموږ استاد خویندې میندې دا وګوري چې په دې باندې دوی بدنام شي. نو عزیزانو که موږ او تاسو یو شو یو بل ته لاس ورکو او خصوصا د علما کرامو نه دغه ګیله ده او دغه خواص ورته کوم چې تاسو د خپلو لیکونه دغسې شیطانان وباسئ تاسو یې پیژنئ لکه څنګه چې په دنیاوي لینډونو کې کارونو کې دندو کې خلک خاینان پیژني همدغسې تاسو په دیني علومو کې او په مدرسو کې دغه تورمخي او شیطانان پیژنئ چې در کې ځای په ځای شوي دا وباسئ تر څو پورې زموږ او ستاسو د بریا لارې په موږ او تاسې باندې بند نه شي د علما کرامو سپکاوی ونه شي د دین سپکاوی ونه شي چې دا د مسلمانانو لپاره د هلاکت ډېره یوه لویه لار ده. په دې باندې خدای پاک د موږ او تاسې نه خفه کېږي او چې کله خدای خفه شو د نړۍ او د مرګ نه وروسته ژوند ټول زموږ او ستاسې خرابېږي. نو عزیزانو خواست مې دا دی چې موږ او تاسې لاسونه ورکو خپله دنیا هم جوړه کړو او خپل آخرت هم جوړ کړو. زموږ او ستاسو مقصد یوازې دنیا نه دی خو په دنیا کې به موږ او تاسې آخرت ګټو او څنګه یې ګټلی شو څنګه چې خدای پاک موږ او تاسو ته د ژوند کولو لار ښودلې ده چې د هغې دپاره 1,40,000 کم او زیات انبیا رالیږلي دي او موږ او تاسو ته یې ښودلي که په دې لارې ځئ دلته هم ناکام که په هغه لارې ځئ دلته هم کامیاب او هلته هم کامیاب. نو عزیزانو راځئ چې د دنیا د ژوند سره آخرت او د آخرت د ژوند سره دنیا خپله جوړه کړو. السلام علیکم ورحمت الله.